الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة آيات دويم آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن أيضا حديث الآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أوابسة بن معيد قال: آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك. برازمانو ایمان او د کلمې ورونو، نن د بر او د نیکۍ او د ښېګڼې او د احسان په باره کې خبرې کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې خپل حدیثونه ویلي، او الله جل جلاله هم په خپل قرآن عظیم الشان کې د احسان او د بر یادونه کړې ده چې بر او احسان هغه ضروري څیزونه دي چې د ژوند دپاره، د انسانانو دپاره، همیشه دپاره په هر جز کې او په هر ځای کې او په هر عمل کې او په هر کار کې ورته پکارېږي، او دا د انسانیت او د سړیتوب یو لوی معیار دی. بر او تقوا او احسان کول او حسن خلق، دا هغه خاصیتونه دي، هغه فعلونه دي که قلبا وي او که ظاهرا وي، د یو انسان دپاره وي او که د یو د حیوان دپاره وي، د معاملاتو دپاره وي او که د نورو هغه کارونو دپاره وي چې انسان ورسره مخامخ کېږي. دغه بر او اسم او همدارنګې نیکي او حسن خلق او د بد کارونه کول یا اسم کول یا ګناه کول یا عدوان کول د دې مقابل او ضد دی چې هر ځای کې استعمالیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه داسې معلومیږي چې د انسان صحابه و کرامو چې پوښتنه کوله چې بر او نیکي څه شی دی، احسان څه شی دی، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل: قال: البر حسن الخلق. بر یا نیکي هغه څه دي چې د انسان خلق او اخلاق صحیح او ښه وي. دې دپاره والاسم او ګناه هغه څه دي ما حاک فی نفسک چې تردد پیدا کوي، تنګي پیدا کوي، سختی پیدا کوي، ضیقیت پیدا کوي فی نفسک، په نفس تا کې، وکرهت او بدګني ان یطلع علیه الناس، چې بدګني دا چې خلق په دې باندې خبر شي او په دې باندې وپوهیږي. رواه المسلم. دا حدیث شریف او د بل همدارنګې تقریبا نږدې حدیث د وابسه نه، دا د نواس رضی الله عنه نه روایت شوی او هغه د وابسته بن معبد نه روایت شوی دی. هغه فرمایي: آتیتو راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال، وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم: جئت تسأل عن البر، راغلی د دې دپاره چې ما نه پوښتنه وکړي د نیکۍ والاسم او د ګناه. قلت: نعم، هو د همدې دپاره راغلی یم. قال: استفت قلبک، د خپل قلب او زړه نه افتا وغواړه، او ستا زړه مفتي دی او د هغې نه افتا وغواړه
چې تا ته څه وایي البر چې بر چې دی هغه څه دي مطمئن الیه النفس چې ستا نفس مطمئن کیږي پې یعنی نیکي هغه شی دی چې ستا نفس ته اطمینان ورکوي ستا نفس ته ډاډ ورکوي ستا نفس ته هغه قرار ورکوي کوم یو چې په ګناهونو کې کوم یو چې په نیکیو کې دی واطمئن الیه القلب بر علاوه د هغې نه چې ستا نفس او ستا ځان مطمئن کوي قلب دې هم مطمئن کوي او قلب دې هم خوشحالیږي زړه دې هم خوشحالیږي والاسم او ګناه چې ده ما حاک فی نفس هغه څه دي چې تنګي او تردد په زړه کې پیدا کوي دقیت او زیر او تنګي په زړه کې پیدا کوي فی النفس په نفس کې وتردد او تردد فی الصدر او د سړي په سینه کې تردد یا ذوالحالي پیدا کوي چې متردد دي ته وایي چې کله یو فکر کوي کله بل فکر کوي او صدر او سینه کې هم دا تردد پیدا کیږي او په نفس کې هم پیدا کیږي او پښیماني سړی کوي په خپل هغه عمل باندې کله چې ورنه صادر شي چې هغه غیر د شریعت نه وي نو ځکه زړه مطمئن نه وي بېقراره وي تکلیف کې وي نفس هم همدغسې وي سینه هم همدغسې وي دا هغه څه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل خو د دې ټولو نه ډېر مهم سوال دا دی چې الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي فمن یرید الله ان یهدیه هغه چاته چې الله تعالی اراده وکړي یشرح صدره چې د دې صدر او سینه شرحه کې للاسلام د اسلام دپاره ومن یرید او دویم هغه څوک دی چې د هغې دپاره اراده وکړي ان یضله چې دا ګمراه کړي او د لارې نه ووځي یجعل صدره ضیقا ګرځئ د دې سینه ضیقا سخته تنګه د غمونو نه ډکه د خفګان نه ډکه د دې نه چې د دې ګنجایش د خوشحالۍ پکې نه وي دومره ضیقه او تنګه شي حرجن د حرج نه او د تکلیف نه کانما داسې تکلیف ورکړه انما یصعد فی السماء چې دی وایي چې کاشکې زه اسمان ته ختلی وی چې د دې نه د ګناهونو نه خلاص شوی وی لکه موږ او تاسو هم چې کله کله ویو چې اسمان ته وخیږم که په ځمکه ننوتم نو الله وایي دا دومره تنګي کوي د دې سینه او دومره یې سینه خفه کېږي چې دا وایي چې یصعد فی السماء کاشکې زه اسمان ته وخیږم چې بلکل د دې ګناه نه لرې شم او نور دا بیخي ژوند ورباندې تنګ شوی دی کذلک همداسې یجعل الله الرجس الله کذلک رجس چې دی ګرځولی دی الله جل جلاله یعنې خباست او چټلي رجس علی الذین په هغه کسانو باندې لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي کله چې د انسان سینه تنګه شي کله چې انسان په تکلیف کې شي په زحمت کې شي بیا د الله جل جلاله د هغې سینه دغسې تنګه کړي او دی بیا د دې رجس او تنګۍ نه لا یؤمنون دو بیا ایمان نه راوړي او بې ایمانه وي او بې ایمانه ګرځېږي او نه په دې باندې فرق کوي چې زه هندو یم که مسلمان یم زه یهود یم او که نسواره یم زه د یو چا د مسلمانۍ نه حج وړم او که نه یې وړم آیا زه یهود یم او که نسواره یم زه کوم یو څه مجوس یم او که زه مسلمان یم د دې نه بیا هېڅ حج نشي وړلی ځکه چې د دې سینه ډېره زیاته تنګه شي او چې سینه تنګه شي نو د سینې د تنګي د لاسه بیا نشي کولی چې یو څه شی مخکې ویسي یا خپل کار مخکې ویسي یا خپلې خبرې مخکې ویسي یا خپل ژوند په ارامۍ سره تیر کړي بلکې د دې ژوند ټول د تکلیف او د زحمت سره وي نو د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه او دا آیاتونه د دې لپاره دي د تعاون دپاره او د عدوان دپاره دوه مسلې پیدا کیږي تعاون وتعاونوا علی البر والاسم نیکی وکړئ په نیکۍ سره د یو بل سره مثال داسې دی د یو کور کې موږ او تاسو اوسېږو موږ او تاسو آزاده فامیل دي ټول د آزاده فامیلو کې دا اوس وګوره یو څوک ډوډۍ پخوي یا طعام تیاروي او یو څوک بل چې دی هغه اوبه جوړوي برابروي او یو بل څوک چې دی هغه کار کوي یا کلین او پاکوالی کوي د کور او یو بل څوک چې دی کور ته سودا راوړي او یو څه کوي دا یو د بل سره تعاون دی الله جل جلاله دا د انسان په طبیعت کې دا تعاون ایښی دی همداسې کله پراخه شو په یو مملکت کې یو سړی دکاندار وي هغه سودا راوړي هغه دکان خرڅوي یو سړی دې ته احتیاج دی چې باید سودا واخلي او یا یو څه متاع واخلي او څه د خوراک شي نه برابر کړي یو سړی دې دپاره موظف کړی دی چې هغه دهقاني وکړي او کرهڼه وکړي او زراعت وکړي
هغې دپاره یې موظف کړی او یو سړی دې دپاره موظف کړی وي چې هغه ورته ماشین وچلوي، قلبه ورته وکړي او تخم ورته وشیندي یا سره ورته راوړي او یا نور څه وکړي. همداسې ټولې کمپنۍ په دې کې وي چې کوم د ضرورت اسباب وي هغه جوړ کړي او کوم یو چې کارونه وي هغه جوړ کړي. یو سړی ډرایور وي ډرایوري کوي او یو سړی تخنیکر وي موټر جوړوي، یو سړی بل چې دی هغه په بحر کې کشتۍ چلوي او د بحر کارونه کوي او دغه کوي، او یو بل سړی دی په بانک او بانکدارۍ کې کار کوي، بینکر دی هغه په بانک کې کارونه کوي او هغه د حسابونو سړی دی، یو بل دی استاد دی او معلم دی په مدرسه کې او په پوهنتون کې او په مکتب کې، او یو بل سړی دی هغه د جومات امام دی هغه بل څه کوي. دغه ټول شیان چې ټول راټول کې یو بل سره، دا مونږ ته چا ویلي دي؟ نه. مونږ ته حکومت وایي چې ته لاړ جومات ته، نه. ما ته حکومت وایي چې ته ورشه پټۍ او کرایه حاضرات، نه. دا الله جل جلاله زمونږ په دې طبیعت کې او جبلیت کې زمونږ د مزج کړی دی او هغې سره یې ګډ کړی دی. مونږ په خپل طبیعت باندې هر کار کوو او دا د حکومت وسه نه ده. ما مثال دا دی که چېرته حکومت بیوقېږي او دې کې مداخله کوي، یو څو کارونه به وکړلی شي، تا ته به تنخوا درکړي، د تنخوا په مقابل کې به دا کار کوي. اما دغه اجتماعي کارونه او معاشرتي کارونه او سوسایټي کارونه چې ته کې، دغه ټول په خپله خوښه باندې او په خپل طبیعت باندې کې. هېڅ وخت لاس و خپې هم خوځې، کسب و کار هم کې، موټر هم چلې، جاز هم چلې، بل کارونه هم کې، نور یو بل سره نیکي هم کې، یو بل سره محنت هم کې، خپل کور او اهل عیال ته سودا هم راوړي، تکلیف هم ورته تېرې، نور مزدوري او خواري هم کې. یو سړی دی هغه موړ او بډا دی او هغه بانکر دی او هغه پیسې ډېرې لري، هغه پیسې دې ته احتیاج دی چې یو څوک راشي او د ده خدمت وکړي. یو بل سړی دی طبیب دی، هغه طبیب یا ډاکټر دې ته احتیاج دی چې یو سړی راشي د دې نه دوایي واخلي. دا د انسان په طبیعت کې اخته شوي دي، دې ته تعاون ویلی کېږي. او قومونه چې الله تعالی ویشلي دي هم په همدې باندې، په تعاون کې قوم نشته، په تعاون کې مذهب نشته، په تعاون کې دین نشته. هر چا سره چې نیکي کوي او هر څه دې د لاسه کېږي هغه تعاون ورسره وکړه. یو سړی بوډا دی، زوړ دی، هغه د لاس نه نیسي وړیا. یو سړی بې تعلیمه دی، هغې ته تعلیم ښیې. یو سړی یو څه احتیاج لري، هغې ته احتیاج رفع کړې. یو سړی په لاره غلطه شوې ده، ته ورته لار ښیې. یو سړی پیاده روان وي او تا سره موټر دی یا دابه ده در سره، په هغې باندې سور کړي. دا تعاونونه الله جل جلاله دنیا ټوله د همدې نه جوړه کړې ده. نه د حکومت تسلط شته، نه قانون شته او نه کوم یو بل څه شته دی چې انسان وایي چې زه په دې قانون باندې یم، بلکې دا د الله تعالی طبیعت د دې انسان داسې جوړ کړی دی چې یو بل سره تعاون کوي. نو ځکه وایي چې وتعاونوا على البر والتقوى، تعاون کوي په بر په نیکۍ سره او په تقوا سره. او تقوا کله چې بر پیدا شي او نیکي پیدا شي، که مونځ کول وي، که نفل کول وي، که چاته خیر رساني کول وي، که بل څه وي، ستا زړه د تقوا نه ډکېږي او تقوا راځي ورکې. او تقوا هغې ته وایي چې تا په سمه لار باندې بوځي، نو بیا تا ته دلته سینه کې خوشحالي پیدا کېږي او تا ته بیا د انسانانو نه یو انسان چې ذمهواري خپله پوره کړې وي هغه تقوادار انسان وي. دا خو هغه څه شو چې د تقوا په باره کې د ټول ملک او د ټول د هر قوم د هر چا تعاون یو بل سره دا برابر کړی دی او اخکل شوی دی. دا یو تعاون دی او یو نیکی دا یو بل سره کوي. و الله جل جلاله فرمایي ولا تعاونوا على الاثم والبر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او په بدۍ سره او په ګناه سره تاسو د یو بل مدد مه کوئ. تعاون ولې مه کوئ؟ یو سړی رشوت خوري، ته ورته رشوت ورکړې، ته هغې دپاره دا تعاون کې. یو سړی قمار کوي، یو جواري کوي، ته ورسره کښېني هغه جواري کوي. یو سړی قتل کوي، ته ورته ټوپک ورکړې. یو سړی یو بل کار کوي، یو غلط کار کوي، زنا کوي، ته ورته زمینه مساعدې. یو سړی یو بل څه ته احتیاج لري، مثلا شراب خوري، ته ورته پیسې ورکړې. دا درته وایي ټول هغه بد کارونه چې سړی کوي او یا ځي او یا راځي ورته. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، په بدۍ باندې او په تکلیف باندې او په دشمنۍ باندې کله هم تعاون ونه کوي او مه معاونت وکوئ او مه د چا ازار واخلئ او مه د چا مه جرمونه وکوئ. او دا جرمونه هم دا لایق د سزا دی او هغه چې تقوا کوي او بر کوي او نیکی کوي هغه لایق د ډېرې اوچت سزا او د اوچت انعام دی په نزد د الله. او عدوان او اسم د همدې نه پیدا کله چې حرام خورئ
سیئه کارونه بد کارونه شروع شي نو بیا دا عدوان دی او اسم دی نو په دې لحاظ باندې بیا وایي په اخر د آیت واتقوا الله ان الله شدید العقاب. په دې پوه شئ که چېرته تقوا مو کړه د الله ته به نږدې شئ او که چېرته داسې مو کړه چې اسم مو وکړو ګناه مو کړه او دشمني مو کړه او یا کوم یو بد حرام کار مو وکړو سود مو خوړ یا شراب مو وڅښل یا بل کوم یو قمار مو وکړ یا سیئات مو کړه قتل مو وکړ جرم مو وکړ نو بیا واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله شدید العقاب. الله تعالی ډیر سخت جزا ورکوونکی او د عقاب مالک دی چې هغه ځکه چې یو کله چې یو سړی ګناهګار شي هغې ته جزا کول ضروري دي او کله چې سړی د نیکۍ طرفدار شي هغې ته انعام ورکول ضروري دي. انعام جنت دی، انعام د دنیا ښه کار دی او عدوان او هغه د زړه تنګي ده سختي ده د انسان دپاره بده زمانه ده او مخکې مې چې آیات ولوستو داسې ورباندې ځمکه تنګېږي فاحش سړي باندې لکه دا وایي چې زه اسمان ته وخېږم چې د دې نه خلاص شوم. عن ابن مسعود رضی الله عنه هغه فرمایي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله. وی ما ونه لیدل مسلمانان مگر د دې چې هغه ډیر زیات نیک کار کوي فهو عند الله وما رأوه سیئا فهو عند الله. که چېرته نیکي وکړله ما مسلمین ولیدل چې نیکي وکړه د الله دپاره او ما ولیدل هغه خلک چې هغو بدي وکړه د الله دپاره. الله سزا درکوي او په حسناتو کې انعام درکوي. د دې حدیث نه دا داسې شامل دی د دې د شمول نه د بر او د اسم او د ځینو نور شیانو د حلال او د حرام هم عنوان دی او هغې نه هم معلومیږي چې حلال او حرمان څنګه دي. هغه د سمعان د حدیث چې اوس رضی الله عنه حدیث چې هغه داسې تفسیر شوی دی چې بر یعنی بحسن الخلق نیک خلق او نیک اخلاق کوه. وفسره في حديث وابسته وابسته کې څنګه شوی بما اطمئن الیه القلب والنفس. هغه وایي په دې حدیث کې چې دې باندې د زړه مطمئن کیږي او درست کیږي به حسن خلق باندې. او د دې دواړو تفسیرونو په منځ کې د بر ځکه چې لأن البر يطلق باعتبارين دوه قسمه بر دی یا دوه قسمه نیکي ده. یو هغه اعتبار دی چې په معاملاتو کې د خلق سره بالاحسان معامله چې د خلکو سره کې دا بر دی او نیکی ده او احسان به ورسره کې او بل سره او په دې احسان باندې به اولین خلک چې دي هغه والدین دي. ستا والدینو سره به ته احسان کې الی الوالدین فیقال بر الوالدین دا د هغه احسان نه دی او تعاون نه دی چې الله جل جلاله فرمایي دي. او احسان الی الخلق عموما او دویم هغه احسان دی چې هغه ته د نورو خلکو سره کې لکه الله جل جلاله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله عبادت کوي او د هغې سره هیڅ شی مه شریکوئ. والوالدین وبالوالدين احسانا او د والدین سره احسان وکړي. وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب او د ټولو سره نیکي وکړي. او دا نیکي به څنګه کیږي؟ والجار ذي القربى د خپلوانو سره والجار الجنوبي هغه څوک چې ستا انډیوالان دي والجار الجنوبي کوم چې ستاسو همسایګان او ګاونډیان دي وابن السبیل او هغه خلک چې د الله په لاره کې دي غازیان دي تبلیغیان دي د مانځه خاوندان دي نیک خاوندان دي د هغوی سره یې وکړئ. نو الله دا یو ظاهري شو. او دویم هغه بر دی او هغه نیکي ده چې د ټولو مخلوقاتو سره په پراخه وچولي باندې خبرې کې دا د معامله ورسره کې کله ورسره غداري نه کې. فلهذا دا د هغې نه بهترین کار دی او بهترین خبره ده. وكان ابن عمر او ابن عمر رضي الله عنهما يقول ويل البر شيء هين. نیکی کول ډیر آسان دي. وجه طلیق پراخه کوچولې د خلکو ته غاړه ورته خلاصه کا دا یو ډیره ښه نیکي ده. کله چې دا نیکي ده نو بیا ولې نه شو کلام لین او ارام خبره کو. موسی کلیم الله چې کله فرعون ته لیږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږه رسول په حیث باندې فرعون ته نو هغې ته ویل چې قول لین یو ارام خبرې به کې په غصه او په قهر به نه کېږي جلالي کېږي به نه او خپل قدرت نه مقار نه اخلي بلکې لین به کې. دلته ابن عمر رضی الله عنه پراخ اوچلې حوصله کول
او کلام لین آرام آرام خیسته خیسته اسوده خبرې کول دا بهترین نعمت دی چې الله چاته ورکړي. او فرمای ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان احبكم الى الله احسنكم اخلاقا. د الله د پاره ډیر نږدې سړی هغه څوک دی چې د هغې اخلاق او د هغې خلق او کردار او ټول هغه عملونه او قولونه ټول اخلاق وي او نیک وي، د اخلاق وي. رواه البخاري. وعن ابن عمر همدارنګ د ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بشکه من خياركم ستاسو نه بهترین سړی هغه دی احسنکم اخلاقا چې څومره اخلاق نیک وي هغه هماغومره احسن او بهتر او ممتاز انسان دی. متفق علیه. او همداسې د دې ټولو د بر او د دې ټولو شیانو دی خو دلته مونږ یو آیات لرو چې ټول شیان مد نظر نیولي دي او الله جل جلاله ټولو انسانانو ته فرمایلي. په دې باید پوه شو حدیث دی که د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که قرآن عظیم شان دی د اصلاح د خلکو د پاره راغلی یا د معاملاتو د پاره راغلی یا د هغه کارونو د پاره راغلی چې هغه د خپل دین او ایمان سره برابر دي. فلهذا الله جل جلاله فرمایي په خپل کتاب کې بسم الله الرحمن الرحیم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دا نیکی نه ده چې ته کله مغرب ته مخه کې او کله مشرق ته مخه کې او هغې ته ودرېږي او هغې دا نیکي نه ده بلکې څنګه ولکن البر لیکن بر او نیکي چې شی دی من آمنه هغه څوک چې ایمان راوړي بالله په الله باندې چې الله واحد لا شریک وګڼي او خپل خالق وګڼي او خپل معبود برحق وګڼي او په دې باندې شي چې بل هیڅ اله نشته په ځمکه کې بې د الله نه، په اسمانونو کې بل الله نشته دی بې د الله نه، په آخرت کې بل څوک معبود او الله نشته بې د الله نه، او په ټول بحر او بر او په هوا کې بل څوک نشته دی د معبود برحق مگر الله دی. نو بیا به هغه وخت کې ولکن البر من آمن بالله تا به ایمان راوړی وي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. ورځ د آخرت موږ ورځو اول ته ژوندي کېږو. ما مخکې کې وویل چې موږ به بېرته ژوندي کېږو او هغه ژوند به داسې وي چې موږ نه به پوښتنه کېږي لکه یو مامور ته چې سجل او دیوان وي داسې د انسان دپاره دواوین دي او دیوان دی ټول دیوانونه به دې راوړل کېږي او په مخه کې به دې اچول کېږي په ورځ د آخرت باندې. نو ته باید په ایمان راوړې او د آخرت د ورځې دپاره خپل سوابق او دیوان او دفتر باید داسې جوړ کړي چې هغه د ډاډ وړ وي او ته پې جنت ته لاړ شې. بیا دا ایمان راوړل والملائکة او په ملایکو باندې به ایمان راوړې چې زه خو یې نه ګورم ملایکه څه شی دی بلکې الله درته ویلي چې په ملایکو ایمان راوړه د الله ټولې خبرې والکتاب او په کتاب باندې ایمان راوړه ټولو کتابونو باندې والنبیین او په ټولو نبیانو باندې ایمان راوړه وآت المال او ورکه مال علی حبه د الله د غرض او د الله د محبت دپاره ذوي القربا خپل خپلوانو ته یې ورکه والیتامه او یتیمانو ته یې ورکه والمساکین او مسکینانو ته یې ورکه وابن السبیل او هغه کسان چې د الله په لار کې جهاد ته وځي حج ته وځي طالب وي هغې ته یې ورکه والسائلین او هغه څوک چې د تا نه سوال کوي او فقیر وي او مسکین وي هغې ته یې ورکه وفي الرقاب او کله چې غلام وګوري یا یو سړی ازادۍ ته ضرورت لري یا پیسو ته ضرورت لري چې هغه پې ازادېږي یا قرضدار دی یا بل څه دی نو د هغې دپاره پیسې ادا کړه دې ته نیکي ویلی کېږي. واقام الصلاة او مونځ ودروه د ټولو شرطونو سره وآت الزکات او زکات ورکړه که مال دې پوره وي او د نصاب پوره شوی وي نو نصاب په اندازه باندې خپل زکات ورکړه. والموفون او وفا وکئ بعهدهم په خپلو عهدونو باندې او چا سره وعده کې په زړه کې او ورسره دې وعده کړې وه نو بیا هغه چې وعده دې ورسره وکړله هغه وعده به بیا پوره کړې او که دې پوره نه کړه رسول صلی الله علیه وسلم د یو سړي سره وعده کړې وه د تجارت څه مسله یې وه هغې ډېر زیات انتظار وکړه دومره انتظار یې وکړه چې بالکل ستومانه شو کله چې هغه سړی راغی وایي زه ډېر وخت نه درته انتظار یم باید ما درته دومره انتظار نه وی کړی. بعهدهم په وعدو خپلو باندې انتظار کول د مؤمن سره نیکي کول او وفا کول بعهدکم چا سره د چې وعده وکړه کله به م ورسره ټوکې نه کړي او کله به م ورسره دروغ نه وي چې یو وار دې ورته ویل چې زما در سره زه در سره موافق یم په دې باندې زه در سره عهد کوم. فلهذا د عهد کول
دا ډیر ضروری خبره ده چې باید عهد ورسره وشي او چې عهد ورسره وشي او والصابرین او بیا به صبر کوونکي چې دي هغه څوک دي صبر کوونکي والصابرین هغه څوک دي چې هغوی صبر کوي. مثلا لقمان هغه خپل زوی ته وایي چې والصلاة والصبر والصلاة من عزم الامور منځ کول او بتري نشته دا دواړه چې دي صبر او صلات دا د عزم الامور دي. او لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام فصبر جمیل والله مستعان على ما تصفون صبر ډیر جمیل سي دی. یا سورت وعصر وګورئ والعصر ان الانسان لفي خسر قسم بزما په عصر باندې او په مازیګر باندې او انسان چې دی په خسر کې دی مگر هغه څوک وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هغه څوک په ګڼه کې دی چې کله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصلاة دا صبر کوي. او والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا د صبر یو نمونه ده په حق باندې کول او د صبر کول د دې ټولو الله تعالی اجر دا ورکي. یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه کله چې تاسو صبر کوئ ټول عمر استعانت د خدای نه وغواړئ چې صبر کوئ په اموراتو کې او منځ کوئ د الله دپاره نو صبر درجه ډیره اوچته ده. الله تعالی دې توفیق ټولو مسلمانانو ته ورکړي. او بیا بعهدهم اذا عاهدوا او په وحد باندې والصابرین بالبأساء او صبر کوي په سختۍ او په تکلیفونو باندې او په زحمتونو په وختونو کې والضراء او په هغه وخت کې چې کله ته ضرر واقع شي شاته کنځلې مه کوه څوک مه ملامتوه خدای نه ګیلې مه کوه چې ولې همدا زه دې لیدلی یم ولې همدا زه په تبه او په مرض باندې نیولی یم نه ګیلې مه کوه صبر وکړه او الله ته غوږ کېږده والضراء په وخت د ضرر کې صبر وکړه وحین البأس او په هغه وخت کې چې ته ناامیده شي او شی درته نه وي او ډېر ناامیده شي او هېڅ مددګار در سره نه وي الله ته صبر وکړه ځکه هغه دې ګوري لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یتیم یسیر دې د صبر نه بل کار نه او صبر دومره اندازې پورې ورسو چې اوس د نړۍ ټول خلک د دې پسې پی روان دي او ورپسې روان دي او د ده په نوم باندې ځانونه قرباني او د همده کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ځکه چې د هغه د صبر وظیفه وه. د صحابه کرامو صبر دومره چې فتوحات یې تر ډېره لرې اسیا او یورپ او تر امریکا او تر یو بل ځای پورې ورسېدل تر شرق او تر اسیا پورې ورسېدل ټول دنیا کې اسلام خور کړ او نور به ملا خپرېږي ورځ پر ورځ دا نن موږ په ډنمارک کې وګوره دا مسلمانان الحمدلله څومره ډېر راځي جومات ته دا هغه صبر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بأسا او په ناامیدۍ کې کړی دی او الله یې غوښتی دی. اولئک الذین صدقوا او هغه کسان چې صدقې ورکوي او اولئک هم المتقون هغه څوک چې صدقې ورکوي او د خپل ځان نه په عمل کې په خوله کې په نورو شیانو کې په اخلاقو کې او یا دا چې هغه څوک دی چې انفاق کوي یعنی نفقه ورکوي او ظاهر شی نه ورکوي د پیسو د نور مالونو کوي اولئک هم المتقون همدغه خلک چې دي متقین دي او د الله په نزد باندې بلل شوي خلک دي یعنی د یو پیغمبر قدر لري د یو ولی قدر لري د یو مسلمان او د یو عالم قدر لري په نزد د الله باندې کله چې انسان متقی شي. البقره سوره یوسلواویه فالبر بهذا المعنى يدخل في جميع الطاعات. بر يعني کې په ټولو طاعاتو کې داخله ده. الباطنیه په باطنو شیانو کې کوم یو چې ته په زړه کې څه ګرځې کل ایمان لکه ایمان دې په زړه کې دی دا یو بر دی یو نیکي ده چې تا ایمان راوړی بالله و ملائکته او په ملائکو باندې و کتبه او په کتابونو د هغه باندې و رسله او په رسولانو د هغه باندې والطاعات ظاهره او طاعت ظاهره څه شی دی کل انفاق لکه انفاق کې چاته خیرات ورکړي او خبره خوږه ورته کې وانفاق الاموال او یا مالونه ورته ورکړي فيما يحب الله په هغه څه باندې چې ته خدای دوست ګڼي او هغه نفقه هغه شی ورکړي چې ستا ته ډېر مهم وي او تا ته ډېر ښاغلی وي. واقام الصلاه او ته لمونځ ودرې وایتاء الزکات او خپل مال زکات ورکړي والوفاء بالعهد او وفا په عهد باندې کې والصبر او صبر چې دی على الاقدار کالمرض په مرض باندې به کله صبر کې والفقر که فقیر شي په صبر به کې
وعلى الطاعات او د طاعات باندې به صبر کې چې منځونه یا اودسونه یا تکلیف یا جهاد درته پیدا شي نو ته به الله ته صبر او صبر دی عند لقاء العدو په هغه وخت کې به صبر کوي چې د خپل یو دشمن سره واقع شي ولو که کمزوري وي 3000 لښکر د مسلمانانو 1,00,000 رومیان مات کړي دي ځکه چې دوی سره صبر او د دوی سره طاعت عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من البر هغه چاته چې الله برف من الرفق هغه چاته چې الله تعالی برخه ورکړي د رفق د مهربانۍ او د بر او د نیکۍ نه حظه دې ته برخه ورکړي من خیر الدنيا والآخرة دا د سختن د خیر د دنیا او د آخرت د تور کړي دي ومن حرم حظه او هغه چا چې بیا دغه برخه یو چاته ورنکړه من الرفق د نرمینا او د بر او د نیکینا حرم حظه دی باندې الله جل جلاله هغه برخه حرامي من خیر الدنيا والآخرة چې په دنیا او آخرت کې وي ته به خیر نه ورکوي ځکه چې د په بل چا باندې داسې بخیل بخل او بخالت کړی دی فلهذا نشي کېدلی چې د بخیل او د سخي دواړه برابروالی وشي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي د دې چې د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې تعاون وکړو او د عدوان او د اسم نه لرې شو او نیکی او حسن خلق کو او داسې حسن خلق کو چې خاص فی سبیل الله او د الله د پاره کو نه د ریا د پاره او نه د دې د پاره چې الله جل جلاله مونږ نه به ناراضه شي او زمونږ سینې او صدر او نفسونه او قلبونه دي الله جل جلاله د احسان او د بر نه ډکي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى خير خلقه محمد